سلامونه ګران دوستانو د OPD اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د صحت کالي به مو په تنه خوښه خوشحاله یم چې له یو نوي درسي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې درته یم. دوستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تېره ویډیو کې مو د ورډ برخه کې د فایل منیو انفو سیو سیواز دې اړه خبرې وکړې ایکسپرټ کلوز. غواړم نننۍ ویډیو کې دوستانو چې یوه مهمه برخه ده هغه پرنټ دی. د پرنټ په اړه خبرې وکړم. لومړی دوستانو اول پرنټ څه دی؟ کله چې تاسو یو سند یا ډاکومنټ په ورډ کې جوړ کړل غواړئ هغه پرنټ کړئ. معیاري طریقې کومې دي؟ په کومه طریقه یعنې تاسو کولی شئ په سم ډول هغه پرنټ کړئ. دوستانو راځم پرنټ ته. دغه برخه تاسو که ګورئ دغه د پرنټ په اړه معلومات دي. اول دوستانو د پرنټ کلمه تاسو دلته ګورئ، یعنې کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر سره پرنټر وصل وي او فعال وي ستاسو لپاره یې پرنټ کوي. خو هر کله مو چې له خپل ډاکومنټ څخه اطمینان حاصل کړو چې تاسو په صحیح طریقه جوړ کړی دی، کومې صفحې غواړئ پرنټ کوئ کومې نه کوئ پرنټ، یعنې دلته مو سیټینګ برابر کړو تاسو هغې وروسته پرنټ باندې کلیک کولی شئ. کاپیز دوستانو یعنې کله چې تاسو یو څه پرنټ کوئ غواړئ له هغې څخه څو کاپۍ پرنټ شي. پر مثال یوه صفحه د 10 دانې دې پرنټ شي، 12 دې پرنټ شي، هغه دلته مقدار زیاتولی شئ. داسې هم کیدلی شي چې 1 2 3 مسلسل زیات کړئ. هر کله تاسو چې بکس سپیس ووایئ دلته صفحې ورکولی شئ. مسلسل صفحې پرنټ کوئ هر څومره چې تاسو غواړئ. پرنټر دغه برخه څه ده؟ دوستانو کله چې ستاسو د کمپیوټر سره پرنټر وصل وي نو هغه دلته تاسو لپاره درکوي. نو تاسو به هغه پرنټر باندې کلیک کوئ نو هغه پرنټر درته فعالېږي، هلته پرنټ کوي. فار مثال مایکروسافټ SP ډاکومنټ رایټر دی، ځینې نور طریقونه هم دي، فاکس دی. خو کله چې ستاسو کمپیوټر پرنټر له کمپیوټر سره وصل وي او ستاسو هغه د کمپیوټر کوم سافټویر چې دی د هغې انسټالیشن مو کړی وي نو دلته تاسو ته د هغه پرنټر نوم ښایي. فقط هغه باندې کلیک وکړئ نو دلته راځي. بل دوستانو دغه د پرنټ یا د صفحې سیټینګ دی کوم چې صفحه برابروي. پرنټ آل پیج دغه په څه معنا دی؟ پرنټ آل پیج دغه تاسو ته مکمل صفحې چې کوم اسناد من دي هغه مکمل پرنټ کوي. یعنې څومره صفحې چې تاسو لیکل کړي دي یا خالي دي چې هر څه پکې دي هغه په مکمل ډول ستاسو لپاره پرنټ کوي. دا خلته تاسو ګورئ دوستانو کله چې پرنټ آل پیج نه کلیک وکړئ نو ستاسو لپاره ټولې صفحې پرنټ کوي. پرنټ سلیکشن دغه دوستانو ستاسو لپاره یعنې یو مشخصه صفحه پرنټ کوي چې اوس زما لپاره غیر فعال دی. پرنټ کرنټ پیج په کومه فرض مثال تاسو یوه غواړئ صفحه پرنټ کړئ ستاسو لپاره فرض مثال 10 صفحې مو لیکلي دي. کله چې تاسو په کومه صفحه کې خپل موقعیت غوره کړئ او بیا پرنټ برخې ته راشئ نو ستاسو لپاره به هغه فقط یوه صفحه پرنټ کوي. بله برخه چې دوستانو کاسټم پرنټ دی، یعنې په دې برخه کې تاسو انتخابولی شئ چې کومې صفحې پرنټ کړئ کومې پرنټ نه کړئ. پر مثال زه دلته کلیک کوم لیکم چې اوله صفحه دې پرنټ کړي، دریمه صفحه دې پرنټ کړي یا د څلورمه صفحه پرنټ کړي. همداسې ستاسو د دې لپاره سلیکټ کولی شئ. یعنې هر کومه صفحه چې غواړئ فقط هغه دلته لیکلی شئ او هغه ستاسو لپاره پرنټ کېږي. مثال لکه تاسو ته وښودل دوستانو چې کله کاسټم پرنټ ووایئ نو ستاسو لپاره هغه صفحې پرنټ کېږي. مثال زه دلته ورته لیکم چې زما لپاره فرض مثال ما سره یو سند دی هغه 100 صفحې دی. زه ورته وایم چې 40 صفحه پرنټ کړئ، 15 صفحه پرنټ کړئ، 8 صفحه پرنټ کړئ یا هم 9 صفحه پرنټ کړئ او 2 صفحه پرنټ کړئ. نو هر کله چې تاسو دلته ورته کومې صفحې مشخصې کړئ ستاسو لپاره به هغه پرنټ کوي. بله برخه دوستانو تاسو دلته ګورئ هغه دوستانو پرنټ ون سایډ دي، یعنې کله چې تاسو دا ګزینه سلیکټ کړئ دا ډېر وخت خپل اول نه سلیکټ هم یعنې مخکې نه فرض شوی وي ستاسو لپاره د صفحې په یو طرف پرنټ کوي. یعنې د صفحې یو طرف به خالي وي یو طرف باندې به پرنټ وکړي. پرنټ ون سایډ مینولی پرنټ آن بوث سایډ. کله دوستانو تاسو دغه اپشن نه کلیک وکړئ نو د ستاسو لپاره که چیرې پرنټر مو د دې وړ چې په دواړو طرفونو پرنټ وکړي خپله یې 2 طرفه پرنټ کولی شي. کني ستاسو لپاره دومره مهلت یو وخت درکوي چې تاسو د صفحه یو طرف پرنټ شي بیرته یې په دوهم طرف واچوه او دوهم طرف هم ستاسو لپاره پرنټ شي. نو په دې برخه کې استفاده ترې کېږي. دوستانو بله برخه چې ده دغه د کلیکټډ برخه ده. د دې لپاره چې په دې باندې سم پوه شئ دوستانو په یو مثال کې به ستاسو لپاره واضح کړم. تاسو چې کله کلیکټډ سلیکټ کړئ یعنې مثال ستاسو سره یو 15 صفحې ډاکومنټ دی یا هم سند در سره دی، غواړئ چې هغه سند 3 کاپۍ پرنټ کړئ.
کله چې کلیکټډ انتخاب کړو ستاسو لپاره دغه برنامه چې دا اول 15 صفحې پرینټ کوي لغه وروسته دغه نور سندونه منظم ډول پرینټ کوي یعنی اول کې تاسو لپاره 15 صفحې مکمل پرینټ کوي بیا دغه نه مخته میرا سورورو هغه سند په دې حالت کې پرینټ کوي او بل دوستانو ان کلیکټډ ده ان کلیکټډ برخه کې یعنی کله تاسو ان کلیکټډ سلیکټ کړئ هغه کې دا سوونج ک 15 صفحې سند ولرئ تاسو غواړئ لغه څخه 3 کاپي واخلئ کله چې تاسو د ان کلیکټ اپشن سلیکټ کړئ نو تاسو لپاره دغه برنامه چې دا د اولي صفحې څخه 3 کاپي اخلي بیا دوامي صفحې څخه وروسته په عادي حالت تر 15 صفحې پورې ځي یعنی یو 2 3 داسې پورته ځي نو دغه برخه هم دوستانو پوه شولای تاسو دوستانو بله برخه ده هغه د پورټریټ اورینټیشن برخه ده دغه برخه تاسو کومه ګورئ دا یو مهمه برخه ده تاسو باید پوه شئ کله چې تاسو غواړئ صفحه هم په عمودي ډول پرینټ شي یا هم په افقي ډول نو له دغه دوه برخو څخه استفاده کولی شئ پورټریټ چې دی دغه ستاسو لپاره صفحه په عمودي ډول لکه څنګه تاسو په تصویر کې ګورئ په دې ډول پرینټ کوي او کله چې لینډسکیپ نه کلیک وکړئ نو ستاسو لپاره په افقي شکل پرینټ کوي یعنی کله چې تاسو سلیکټ کوم صفحه دې ډول تړئ لکه پر مثال یو ډیپلوم چې کله تاسو وګورئ هغه په لینډسکیپ ډول پرینټ شوی وي او ښه دوستانو دې باندې هم پوه شوئ بله برخه چې د دوستانو هغه د لیټر برخه دوستانو څه کاربورډ لري تاسو کولی شئ چې د لیټر برخې څخه د پیج سایز چې دی یا د صفحې کوم اندازه چې د هغه منظمه کړئ مثال په ډول ستاسو پرینټر کولی شي A4 ورقه پرینټ کړي A5 ورقه پرینټ کړي 3 ورقه پرینټ کړي هر کوم شکل چې تاسو غواړئ هغه ستاسو لپاره انتخابولی شي A3 ورقه د A4 ورقه څخه لوی ده او همداسې A5 ورقه د A4 څخه کوچنی ده A4 ورقه دوستانو زموږ دغه ساده سپینې صفحې دي کوم چې موږ په ورځني ډول ډېر استفاده ترې کوو نو کله چې تاسو هر کله پرینټ کوئ کوشش وکړئ چې A4 انتخاب کړئ دلته نورې ګزینې هم شته هغه ستاسو پورې مربوطېږي یعنې چې په کوم ډول ستاسو ضرورت وي کومه صفحه هغې له دې ځای څخه انتخابولی شئ بل دوستانو مارجاینز برخه ده د مارجاین برخه څه معنا دغه برخه چې ده دوستانو د مارجاینز یا برخه کې کوم چې موږ دغه اپشنونه لرو په دغه کې څه کولی شو اصلا مارجاینز یعنې د څنډو برابرول د صفحې څنډو برابرول یعنې چې په دغه کوم صفحه چې لرو د دې د څنګونه یا څنډې زیاتې دي څنډې ولري یعنې مثال لیکل دي په مابین کې راغلی وي یو څو صفحې دي پکې راغلی وي همداسې پراخه دي وي چې دلته دوستانو تاسو لیدلی شئ مثال هر یو چې انتخاب کړئ ستاسو لپاره هماغه اپشن سلیکټ کېږي بیا تاسو ته دلته ښیي که نه چې متن په صحیح طریقه ولیکلو واید یعنې پراخه دي وي ټاپ لیفټ دغه ته برخې ورکوي خالیګاه ورکوي د څنګونو کې نو مارجاینز له دې لپاره استعمالیږي کسټم مارجاین هم تاسو خپل جوړولی شئ دلته تاسو ورته سټینګ کولی شئ پورټریټ دی لینډسکیپ دی وي سایز پاس کې څومره فاصله ولري لاندې چې همداسې ډول یې برابرولی شئ بله برخه د دوستانو هغه وان پیج پیئر شیټ ده د دغې برخې څخه څه کولی شو کله چې دوستانو تاسو وغواړئ په یوه ورقه کې ډېر ډاکومنټ یا صفحې پرینټ کړئ نو هغه له دې ځای څخه سلیکټ کولی شئ مثال که یو مثال ورکړم یعنې تاسو وغواړئ فرض مثال دغه ما لیکل youtube.com OPD اکاډمي فقط دغه غواړم چې ډېر راته پرینټ شي ځکه دا یوه جمله د صفحه ډېره ضایع کوي نو په دا غواړم په دې صفحه کې 14 دانې پرینټ شي نو همدا اپشن سلیک کوم زما لپاره به دغه 14 دانې په دې صفحه کې برابریږي او پرینټ کېږي به 6 دانې 4 دانې هر څومره چې تاسو وغواړئ په یوه صفحه کې دغه د ډاکومنټ سند برابرولی شئ 4 دانې برابرول شي او داسې نور نو دوستانو دغه د پرینټ برخه کله چې تاسې له دې ځای څخه ټول سیټینګ وکړلو د پرینټ له هغې وروسته کولی شئ چې د پرینټ بټن په کېږلو سره یا هم کنټرول پی کې کېږلو سره کله مو چې کمپیوټر له پرینټر سره وصل وي خپل ډاکومنټ پرینټ کوئ پیج سیټ اپ دوستانو دغه برخه کې هم تاسو وینئ چې دغه د مارجاین سیټینګ کولی شئ کوم چې دلته وښودلو نو دوستانو هیله ده چې د پرینټ په برخه باندې به سم پوه شوي یا یو څه مرسته به یې ترسره کړې وي یو بل څه دوستانو پاتې شوی و هغه یوه د اکاونټ برخه ده یو فیډباک ته یو اپشن دی فکر کوم شیر هم پاتې و شیر دوستانو کله چې تاسو انلاین اکاونټ ولرئ یعنې غواړئ ډاکومنټ په انلاین ډول یو چا سره شریک کړئ نو تاسو کولی شئ چې له شیر څخه د ایمیل په واسطه یا هم پریزنټ انلاین یا هم پوسټ او بلاګ
دغه څو اپشنونو څخه کیږي. زه به تاسو ته په لنډ ډول دغه ځینې اپشنونه وښیم کوم چې ضروري دي ستاسو لپاره، یعنې چې باید پرې پوه شئ. دوستانو اول شیر ویت پیپل انلاین ډول له خپلو ملګرو سره شریکولی شئ. ایمیل د ایمیل له لارې هم لیږلی شئ. پریزنټ انلاین تاسو دوستان دغه کوم ډاکومنټ چې دی دغه په انلاین ډول شریکولی شئ، یعنې ایډیټ پکې کولی شئ. تاسو په انلاین ډول ورته تشریح کولی شئ دغه ډاکومنټ لکه یو لایف ډول که وښودم نو همداسې پوسټ او بلاګ په آفلاین ډول ایډیټ کولی شئ. عکس او پروموټ کولی شئ. کوم بلاګ چې وي هغې ته یې پوسټ کولی شئ. بل دوستانو د کلوز برخه ده. کله چې د کلوز برخه باندې کلیک وکړئ تاسو ته په مکمل ډول دغه ورډ چې دی دغه نه بندوي، فقط د صفحې څخه مباسي. بله برخه چې ده دوستانو هغه د اکاونټ برخه ده. د اکاونټ په برخه کې تاسو ته دوستانو د اکاونټ برخې څخه تاسو کولی شئ چې کله په مایکروسافټ افیس کې خپل اکاونټ ولرئ، تاسو خپل انلاین کوم اسناد چې چولی وي هغه هم تاسو خپله د افیس په اړه اپډیټونه چې راغلي وي هغې له څخه انلاین کولی شئ. یو مثال که ووایم تاسو کولی شئ دغه د ورډ ډاکومنټ کومه صفحه چې ده دغه تور رنګ ته واړوئ تر څو په کله چې د شپې ډارک موډ آن کړئ، کله چې د شپې استفاده کوئ هغه ستاسو لپاره ډېر مؤثر تنبیه یعنې سترګو ته مو زیان نه رسوي. بله برخه دوستانو د فیډباک ده. تاسو کولی شئ د هغه د ورډ په اړه خپل نظریات، انتقادات، هر هغه څه چې وي هغه د مایکروسافټ کمپنۍ سره شریک کړئ. د آپشن برخه هم دوستانو اډوانس لیول سیټینګ دی د ورډ د دې برخې څخه تیري وي، یعنې که چا ضرورت وي اډوانس لیول سیټینګ له دغه ځای څخه کولی شي، ځکه چې دغه درسي بحث ډېر اوږدېږي. دغه یو یعنې بیخي اډوانس لیول سیټینګ دی چې هېڅ وخت فکر نه کوم ضرورت یې ډېرو ته پېښ شي چې په دې کې د تغییراتو یم بیا څوک غواړي دغه تغییر کړي، مثال دلته خپل نوم ورکړي هغه دغه هر وخت وي دغه څخه تبدیلولی شي. خو له دې بحث څخه تېرېږم تر څو درسي موضوع مو اوږده نه شي. نو دوستانو دغه وه د فایل مینیو چې ستاسو لپاره په مکمل ډول تشریح کړله. نو هر نظریات او انتقادات چې لرئ زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو هم په لاس پرم ښه ده او باد اوسئ ښه وخت.